الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. تر حمد صلات او سلام وروسته په نړۍ کې څه تېرېږي د پروګرام درنو لیدونکو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. په امریکا کې لوی اور د الله تعالی د ستر غضب نښه ده. د ځمکې ټول انسانان د الله تعالی مخلوق دي. دغه ځمکه الله تعالی د ظلم او وحشت لپاره نه ده پیدا کړې، بلکې د عدل د قیام او د ځمکې د آبادۍ او ښېرازۍ لپاره الله تعالی انسان ته دغه ماموریت سپارلی دی. مګر ظالمانو دغه ځمکه په بشریت سور تنور ګرځولې ده. د اتحاد جماهیر شوروي تر نړېدا وروسته څو لسیزې وسوې چې نړۍ یو قطبه ده. نړیوال سیاست او اقتصاد او د امریکا په لاس کې و. په داسې حال کې چې شوروي اتحاد ته افغانانو څپېړې ورکړې، کور د افغانان ولنګ سه، زوی د افغان مور قرباني سه، وطن پکې د دوی په کنډواله بدل سه. یو نسل له اروایي ناروغیو او یو جهان بدبختیو سره موږ لاس وګرېوان سو، مګر فاتح ځان امریکا باله. د همدې جګړې په پایله کې شوروي اتحاد وشړېد او امریکا د نړۍ د یوازیني لوی بېسیاله ځواک په توګه راڅرګنده سوه. قرباني افغان مجاهد ورکړه. زموږ د ملت قرباني په اوبو لاهو شوې. د تمدنونو ملتونو د زوال او عروج پرېکړې د کائناتو د رب لخوا صادرېږي. کبرجن ځواکونه نړۍ ته اعلانوي چې له موږ نه پرته بل ستر ځواک څوک شتون لري. د امریکا منتخب جمهور رئیس ټرمپ ویلي و چې سپینې ماڼۍ ته تر راتلو وروسته به په غزه اور بل کړم او په تنور به یې واړوم. یو تن به هم د ژوند اوبه راڅخه ونه څښي، مګر د کائناتو د رب پرېکړه دا وه چې دوی به په اور کې سوځوي، هر څه به یې په ایرو بدلوي. دا اوس د امریکا د کلیفورنیا ولایت سوځېږي. لاس انجلس د ډمانو سازندګانو ښار هم په ایرو بدل شوی. بانکونه، د خلکو کورونه، سامان آلات، اسباب یې سوځېدلي، موټرې ذوب شوي، په زرګونو خلک بې کوره شوي. ټول خلک لیوني دي، عقل کار نه کوي، حق پک حیران دي، له خلکو سره هیڅ نسته. د امریکا د جمهور رئیس بایډن د مرستیالې کاملا حارس او د عربستان سعودي د پاچا ښکلی کور هم پکې سوځېدلی او په ایرو بدل شوی. الحمدلله دغه اور د داسې باد په وسیلې باندې انتقالیږي چې 180 کیلومتره فی ساعت سرعت لري. دوی ته یې قابو کول ګران دي. د 15,000 وژنو ادارو سره چې دلته بوختې دي، دوی ونه توانېدل چې دا اور قابو کړي او 9% هم دا اور له خپل موج نه راواړي. تا چې 20 کاله افغان ولس وکړو، د غزې ښځې، بوډاګان، ماشومان د بې کوره کړه، د ژمي په یخنۍ کې د خیمو لاندې کېنول. الله تعالی ستا د ذلت پرېکړه کړې ده. د امریکا میلیاردران اوس ملنګان او بې کوره ګرځي، لیوني دي، اعصاب یې له لاسه ورکړي او پاګلان دي. تر اوسه 280 میلیارده ډالر امریکا ته تاوان اوښتی دی. د کلیفورنیا او لاس انجلس ولایت ټول د سوځېدو په حال او په ایره بدلېدونکی دی. له 20,000 کورونو، بلډینګونو نه زیات سوځېدلي. په کار خدا وه چې امریکایانو له دغه عذاب نه عبرت اخیستی وی، مګر دوی دغه طبیعي حوادث بولي، هېڅ پروا یې نه. دوی زیاتره دهریان دي. د عیسی علیه السلام له لارښوونو تعلیماتو سره د دې هېڅ تړاو نشته. د دې مذهبي پاداریان او بامبران هم څه نه وایي او نه الله تعالی ته د رجوع خبره کوي، مګر دا د الله تعالی غضب ده. د امریکا غرور ماتول غواړي. یو امریکایي میلیاردر مخکې جمهور رئیس بایډن ته ویلي و چې په غزه کې له حماس سره اوربند ونه کړي، ټوله غزه وسوځوه او په بل مخ یې واړوه. مګر د هغه میلیاردر هر څه سوځېدلي، بې کوره، لیونی او پاګل ګرځي. جمهوري خواهان د ټرمپ ډله د چاپیریال په ساتنه باوري نه ده، مګر دیموکراتان د بایډن ډله د اقلیم او چاپیریال په ساتنه باور ساتي. قوانین یې ورته جوړ کړي دي. د ټرمپ پلویان دا پړه د بایډن په ډله اچوي. هېڅکله نه، دغه الهي قهر او غضب ده. مه کوه په چا چې وبشي په تا. ټول ټال تاوان فرق کوي. دا چې ټوله ساحه دود نیولې، د دې د رنځونو بد عواقب به مستقبل کې
د جهنم اور د دنیا د اور اویا چنده زیات ګرم ده. نن امریکایانو ته دنیوي دوزخ جوړه شوې ده. د امریکا منتخب نوي جمهور رئیس بایډن ویلي دي چې دغه اور موږ ته له اتم بم نه زیات تاواني وګرځېد. قرآن فرمایي فکأی من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فکأی من قرية الله تعالی فرمایي چې ډېر د ښارونو له استوګنو نه اهلکناها ما تباه کړي دي په داسې حال کې چې دوی ظالمانو فهي خاویة علی عروشها دغه ښاریا اوس په خپلو چتونو باندې نو پل مخې پرته ده او په همدې توګه هغه معطل کوهي او اسمان خراشه بلډینګونه سړی چې د لاس انجلس او کلیفورنیا پخواني بلډینګونه وګوري او اوس وګوري چې ایره شوي نو د همدې آیات مصداق دی. په قرآن پاک کې بل ځای کې الله پاک فرمایي وکأی من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية ډېر د ښارونو د کلو خلکو نه املیت لها چې ما مهلت ورکړی دی ته په داسې حال کې چې د دې ښاري استوګن او مشران ظالمانو او بیا الله تعالی فرمایي چې ما دې نیولي دي او زما په طرف به د دې راتګي د دې مسیر او د دې راتګ او د دې بازګشت ماته ده. قرآن پاک کې سورة ابراهیم کې الله تعالی فرمایي وقال الذين كفروا لرسولهم کافرانو به پیغمبرانو ته ویل چې لنخرجنکم من ارضنا موږ به ارومرو تاسو له خپل هېواده وباسو او یا به تاسې زموږ دین ته زموږ ملت ته واپس کېږئ. نو الله تعالی به پیغمبرانو ته وحی راولېږله لنهلکن الظالمین چې زه به ارومرو ظالمان تباه کومه ولنسکننکم الارض او زه به ارومرو تاسې ته سکونت در کومه له دې نه د دوی د تباهۍ نه وروسته د دې په ځمکه کې. او دا وعده د ما له هغه چا سره ده خاف مقامی چې زما په وړاندې د ودرېدو احساس کوي او ویریږي چې د قیامت په ورځ به زه الله ته درېږم او زما د عذاب نه د ویرې احساس کوي. نو واستفتحو پیغمبرانو د دې ملګرو الله نه د فتح د بری غوښتنه وکړه او دعا یې وکړه وخاب کل جبار عنید او هر جابر ظالم ستمګر او منکر الله تعالی برباد او تباه وګرځاو. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې د مصر دیکتاتور فرعون فحشره د خپل ملت راجمع کړ او په ملت کې آواز وکړ فنا دا آواز یې وکړ فقال انا ربکم الاعلی وی ویلي چې زه د مصر لوی واکمن یم فاخذه الله نکال الاخرة والاولى الله تعالی د خپل لومړي او وروستنۍ وینا په اساس باندې الله پاک ونیو او یا دا چې د دنیا او د آخرت په عذاب الله اخته کړ. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى یقینا دغه عبرت دی درس دی د هغه چا دپاره چې د الله نه ویریږي. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي فلولا اذ جاءهم بأسنا تزرعوا ولې نو داسې نه وه چې کله دوی ته زموږ عذاب راغلی وی دوی په زارۍ باندې پیل کړی وی ولکن قست قلوبهم لیکن د دې زړونه سخت سو وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون او شیطان د دې دپاره هغه کړه ښایسته کړه چې دوی پې لاس پورې کړ. قرآن پاک کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولقد اخذناهم بالعذاب یقینا ما دوی نیولي وو په عذاب سره فما استکانوا لربهم دوی د الله په وړاندې سر ټیټ نه کړ وما یتضرعون او دوی په زاریو باندې لاس هم پورې نه کړ. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر ارومرو زه به دوی ته څه کړمه هغه ټیټ عذاب او نه هغه لوی عذاب خو د جهنم دی. نو لعلهم یرجعون ښایي چې دی الله ته رجوع کوي. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي ولعذاب الاخرة اشد وابقى ارومرو د آخرت عذاب شدید او سخت دی. الله تعالی دې موږ له خپل قهر او غضب نه وساتي او الله تعالی دې ظالمان په خپل قهر او غضب باندې ککړ کړي. الله دې مظلوم ملتونه د دې له پنجوره خلاص کړي. نو په همدې اکتفا کوو زما چینل دی اسلام د ژوند بشپړ نظام دغه ویډیو خپلو دوستانو سره شریکه کړئ نو دا صدقه جاریه دی. الله تعالی دې ستاسې په خپل ژوند کې موفق لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.